د هغې نه بل سوال دا دی چې یو سړی یو ماشوم لوی کي نو آیا د دې سړي هم دغه حقونه دي کوم چې د مور پلار دي او د دې ماشوم هم په دوی باندې هغه حق دی کوم چې د خپل بچي؟ جواب د دې مسلې وبالله توفیق هغه دا دی دې ته په عربي کې تبني وایي. تبني یعنی یو کس ماشوم زوی کول او د یو ماشوم تربیت کول او هغه لویول د دې دوه مطلب دي چې خلک یې بیان کړي. یو دا د یو ماشوم تربیت کول د هغه خیال ساتل سره د هغه د نسب د حفاظت نه، یعنی نسب هغه خپل نسبي. او دویم دا چې یو ماشوم لویول د هغه تربیت کول د هغه خیال ساتل د هغه د نسب بدلولو سره د حرام دي. او کله چې شریعت راغی نو شریعت دا خبره واضحه کړه چې دا کار په اسلام کې نشته. زید رضی الله عنه هغه ته به څه ویل کېدو؟ زید بن محمد. دغه شان سالم د ابو حذیفه رضی الله عنه سره ودی هغه لوی کړه نو دته به ویل کېدو سالم ابن ابي حذیفه. کله چې الله سبحانه وتعالی دا خبره باطله کړه چې نه دوی د پلارانو نوم به دغه کوي هغه به ذکر کوي، الله وی ادعوهم لآبائهم، دوی نسبت چاته وکوي؟ پلارانو ته وکوي. هو اقسط عند الله، دا عدل خبره ده. فإن لم تعلموا آباءهم او که تاسو چې د پلاران نه معلوم فإخوانکم فی الدین، ستاسو ورور خو داسې نسبت کول چې زوی د پلاني دغه ته ټول نسب او قوم او هر څه ختمه. بل ته نسب دا خبره یې معمولي نه، زموږ د خبر زموږ د خلکو د ګپ شپ ښکاري. ولې؟ ځکه چې ګوره د نسب د لاسه ډېر احکام ثابتېږي. د تی مسله د غېږې مسله چې دی به لویوي څوک تربیت به څوک ورکوي، په ده به خرچه څوک کوي، د میراث مسله، د قصاص مسله چې راشي پای کې د نسب ته ضرورت راځي، غلا په غل باندې چې سزا خېږي پای کې نسب ته ضرورت راځي، دغه شان ګوایانو کې د ځان له احکام دي او نور ډېرې مسلې. ستاسو وړه خبره خو نه ده چې ته دا ووایې چې پلانې زوی د پلاني په شهید کې ډېرې مسلې اوس په دې لپاسې جوړېږي. نو دا خو نشي کېدی. الله په قرآن کې څه وایي؟ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم. د کومو خلکو چې تاسو په خوله باندې ویلي چې دا زموږ زامن دي، دا ګوره ستاسو زامن نه دي. زامن خو لا پرېږدي زموږ پکې وایي دا ځوان شیر به د کور په منځ کې ناستي خپله به خپله نه چورېږي دا پردی سړی ته څه کوي؟ دا چې زما ښځې او د ورور ویلی ده وایي وروڼه به کوم جوړېږي صرف زامن نه دي. او دا ټولې پالتو خبرې. پردی سړی په کور کې ناست ورور ورته ویلی مزید داسې خو موږ ټول وروڼه خویندې. ولته مسله د نسب ده، په دې باندې احکام جوړېږي له پاسه. نه دا اولنۍ طریقه د یو ماشوم تربیت کول، هغه لویول، هغه سره احسان کول ښکلې طریقه ده. خصوصا چې دا ماشوم یتیمي څوک یې د ساتلو نه الله په ډېر اجر ورکوي. سره د دې چې نسبت به چا ته کوي هغه هغه پلار ته به یې کوي او خلکو ته به دا خبره واضحه کړي چې ګورې دا زما زوی نه دی، ګورې دا به پټه نه ساتي. او که داسې وي چې نه دا زموږ زوی دی او نسبت یې ځان ته کوي نه دا دی حرام کار کوي. او دا زنانه د کومې زنانه سره چې دا ماشوم لوی شو که دې د هغې په محارمو کې نه نو دا به دې ګوره پردم کوي. او که جنۍ یې دا سړی به دې ځان لرې ساتي او دا جنۍ به دې سړي نه پرده کوي، د هغه د بچو نه به دا پرده کوي. نو دا هېڅ معمولي خبره نه ده چې چا ته دې ووایي چې دا زما زوی دی او بس دی زوی شو. نو د دپاره دغه د مور پلار په ده باندې داسې حق نه دی د کومو چې ساتلی لکه څنګه چې د خپل مور پلار دی. دغه شان د دې الک په دې خلکو باندې چا چې لوی کړی دی هغه حق پې نشتي کوم چې د بچي په خپل مور پلار باندې. او په میراث کې حصه رسي نه رسي، میراث کې حصه نه رسي. والله اعلم.